السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه وئ. ملګرو نننۍ چې په دې سیټ تاسو دا کومه ویډیو ښکاري یقینا ډېره یو احساس واله ویډیو ده، لکه د یو پلار نه د خپل بچي جدایي. بس دا شارټ کلیپس وګورئ، 50 سیکنډ 53 سیکنډ ویډیو ده. بیا د سره په یو منټ خبرې شیر کوم. تاسو به یقینا دغه ویډیو کتلی وي. دا که هر څه دي بهرحال لکه د ډرامې یو سین دی یا په حقیقت کې داسې شوي دي، خو دا ویډیو هسې د دې په حساب سره و چې یاره د یو پلار نه د خپل بچي جدایي، یعنې زیات تر پلاران داسې وي چې یاره په خپلې لور باندې ډېر زیات مین وي. زیات تر پلاران د خپلې لوریانو نه نفرت کوي، لوریان یې نه خوښوي. نو موږ تاسو اصول کوو یاره زیات تر چې کوم وي که نه، کله چې د پلار غم یا څه وي نه بیا پکې مخونه د هغه لوڼو والی کېږي کوم چې د هغه پلار اولاد وي، د کوم نه چې دغه پلار نفرت کوي. او په دې ټایم کې بیا د پلار احساسات څه وي، کله چې د یو پلار لور ودیږي بل کور ته ځي، نو دغه د پلار احساسات وي. دا که د ډرامې سین هر څه بهرحال هسې، خو دا مې هغه پلارانو ته ډالۍ کړه کوم پلاران چې د خپلې لور نه نفرت کوي. نفرت په څوک هم نه کوي، خو بیا هم کمتر پلاران پکې داسې وي چې د خپلو لوریانو نه ډېر نفرت کوي، ډېر بالکل. که دا ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو سره لایک کړئ او مخکې شیر کړئ، او خپل کمنټس هم ضرور راکړئ چې یاره احساسات واقعي د پلار داسې وي که نه، که د خپل زوی جدایي ورسره وي یا د خپلې لور.